د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې مهال خبرونو ته. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د ارزو راډیو تلویزیون د خبریالانو ملي ورځ په مزار شریف کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. په پیل کې د ارزو تلویزیون مسؤل خواجه بصیر د هیواد ټولو خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ته دغه ورځې په تړاو مبارکي وویله. هغه زیاته کړه خبریالان باید خلکو ته دقیق او بېطرفه معلومات وړاندې کړي. همدارنګه د هیواد څخه ځینو خبریالانو وتلو ته هم اشاره وکړه. ولی صد حرمت به همت بالای همکارایم هم مسلکایم که به خاطر رزق الله در چنین یک شرایط کار میکنن و تلاش میکنن و به قول پیامبر بزرگوار اسلام که میگه پیدا کردن رزق حلال عبادت است. د بلخ ولایت مقام مرستیال نورالهادي ابو ادریس د اسلامي امارت مسؤلانو وغوښتل چې په خپل کاري اولیتونو کې د خبریالانو ملاتړ وکړي او پر خبریالانو یې ټینګار وکړ چې د اسلامي اصولو پر بنسټ فعالیتونه ترسره کړي. هر چیزی که در روی زمین واقعیت است او را به رسانه ما پیشتر گفتیم که واقعیت بگه او اجر داره. زیاده سری کذب و دروغ را الله تعالی هم رد کرده، پیامبر هم رد کرده. شما ببینید که همه ما شما سواد داریم الحمدلله بالای خط خود احادیث را مطالعه بکنیم. زیاده گویی دروغ کذاب خداوند خودش رد کرده، پیامبر ما رد کرده. همه ما به الله و رسولش ایمان داریم. د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوي ذبیح الله نوراني وویل چې خبریالان په تیرو 20 کالو کې ډېرې ستونزې تر شا پرېښي او اسلامي امارت مسؤلان هڅه کوي دغه ستونزې هوارې کړي. زموږ رسنۍ د خپلو خلکو د ذهنونو د هوساینې او خوښۍ لپاره داسې راپورونه جوړ او نشر کړي چې د دې مظلوم ولس د خوښۍ او امید لامل شي. په شمال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤل عبداللطیف سحاق او سید محمد یزدان فرس د رسنیو کارکوونکو یو شمېر ستونزو یادونه وکړه او د اسلامي امارت مسؤلانو یې وغوښتل چې د خبریالانو شته ستونزې حل لپاره کار وکړي. نو موږ هیله دا ده چې یو کمیسیون جوړ شي د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په مشرۍ سره او د نهادونو او د خبریالانو د رسنیو په شمول دته یو معقوله لاره پیدا کړو چې یو څو وخت نور هم وخت ورکړل شي رسنیو ته تر هغو دوی خپل تولیدات ولري او بیا د سریالونه بند کړي. 27 اوت روز ارجگذاری از کسایی است که با کمترین امتیاز بیشترین زحمت به عمل می آورند، بیشترین تلاش به خرج میتن. 27 اوت روز قدردانی از کسایی است که چشم و چراغ جامعه هستند، صدای رسای ملت هستند. په پای کې د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست او د ارزو نړیوال تلویزیون یو شمېر خبریالانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل. په مزار شریف کې د مرستندوی بنسټونو لخوا د 18 ځوانانو د ډلهییز واده مراسم ترسره کړ چې په دې مراسمو کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني او یو شمېر نورو ګډون درلود. د مراسمو په پیل کې د خلکو د ټولنیز یووالي او د احساس مرستندویو نهادونو مسؤلینو هر یو د ډلهییزو وادونو د ترسره کولو او د بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. ما توانستیم 36 جوان به شکل عروسی دست جمعی محفلشون رو برگزار کنیم و هزینه هر زوج تقریبا 25,000 افغانی هزینه گرفته شده. په همدې حال کې د واده په مراسمو کې یو شمېر ګډونوالو د خوښي په څرګندولو سره وویل چې یو شمېر ځوانان د واده د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري، خو دا ډول مراسمونه د ځوانانو د ملاتړ لپاره ګټور او اغیزمن ښیي. بعضی نفرات در اینجا می آمدن ثبت نام میکردن، میگفتن که می رقم یک کمیته و یک انجمن است که می رقم یک محفل برگزار میکنه، بسیار هزینه کم داره، سبک ختم میشه. باز من هم کار کردم، گفتم مصارف کمتر شود. یعنی این مصرف ها بسیار یک مصرف های در نظر من بسیار یک مصرف های بیجا هستند که آدم چی میکنه و یعنی عروسی ها را که ما چی کردیم دیگه بسیار یک گپی خوب است که این فرهنگ نهاده نشود. بلای خیلی سهل و آسان تر تمام بسنده
اکثرا bizlar شاهد به خاطر انشون نکاح شد توی شو چون bizlarni ko'pi javolla ketadi xorij kishvarlarga hatto bois مرگ و میری هم بلده. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي ذبیح الله نوراني د دغه شان پروګرامونو ترسره کول د کورنیو د ښېرازۍ لپاره مهم وبلل او ویل چې دغه ډول پروګرامونه د یووالي، همغږۍ، پیاوړتیا او همدارنګه د ځوانانو د مالي ملاتړ سبب ګرځي. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف کې د مرستندویو بنسټ او د بلخ ولایت د ولسونو په مالي مرسته د دویم ځل لپاره د بېوزلو ډله ییز واده مراسم ولمانځل شو. د 9 شمالي ولایتونو د بدن جوړونې 100 ورزشکارانو په مزار شریف کې د خپل ورزشي وړتیا د ښودلو په موخه سیالۍ وکړې. د بلخ ولایت د بدني روزنې فدراسیون رئیس یوسف سخي وایي یادې سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د یووالي او غوره څیرو پیژندلو په موخه ترسره کړې. ما حال تلاش میکنیم. قبلا هم برنامه‌های ما هر 3 ماه بود و حال اولین دور است که ما در دولت امارات اسلامی افغانستان این برنامه را راه اندازی کردیم و امیدوار هستیم که به زودترین فرصت دور بعدی را ان شاء الله راه اندازی بکنیم. یو شمېر لوبغاړو د اسلامي امارت مسؤلانو هرکلی وکړ چې له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا دغه سیالۍ ترسره کولو لپاره زمینه برابره کړه. تمرینات ما حدوداً 1 سال میشه و فعلا 2 ماه مکمل فکس در خودم در رژیم بودم. یک رژیم بسیار سخت پیشروی داشتم. دیگه انشالله نتیجهش میبینیم که چی میشه. توکل به خدا. تقریبا ما 1 سال میشه مدت تمرینیم که 2 ماه متواتر بود که ما در رژیم بودیم. دیگه فعلا آمادگی مسابقه رو داریم. د بلخ د بدني روزنې مرستیال محمد الله حماد په بلخ کې د لوبغاړو ځای مهم وښود او په بیلابیلو برخو کې د ټولو لوبغاړو ملاتړ وکړ. 100 ورزشکاران مختلف ولایتو څخه شرکت کړی دی او هر هغه څوک چې با استعداد ان شاء الله نو نن به نتیجه معلومیږي او ورزشکارانو ته بیا دا توصیه وه چې موږ ټول تاسو باید مایوسه نه سئ چې په دې دغه کې مسابقه کې یا په دې دغه کې تاسو لږ څلورم یا پنځم یا شپږم سئ یا پاته سئ نو تاسو باید د ورزش هېڅکله مایوسه نه سئ. د یادونې وړ ده دغه سیالۍ د 9 شمالي ولایتونو ترمنځ په مزار شریف کې ترسره شوې چې لوبغاړو پکې خپل بدني ځواک نندارې ته هم وړاندې کړ. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مل خبرونه. تر بیا مو الله پامان او تاسو ته ښه ورځ غواړم.